دفاع وزارت وايي طالبان د فیض آباد ښار له څنډو په شا تمبول شوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو ستړي مشئ په موږ تازه مهم خبر ته. د افغانستان دفاع وزارت وايي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار له څنډو یې طالب وسلوال په شا وتمبول. د افغان حکومت دا خبره له وروسته دی چې پرون یې دغه ښار ته کمانډو ځواکونه واستول. د دې وزارت مرستیال ویاند پواد امن خپل ټویټر کې لیکلي بیګا د امنیتي ځواکونو عملیاتو او هوایي بریدونو سره د فیض آباد ښار ګریک کاشان لیابا چکوچ کجګي خوم او د شورابک له شاوخوا سیمو وسلوال وایستل شول. نوموړی زیاتوي اوس فیض آباد ښار یو مخ د حکومت کنټرول کې دی. په د مال طالبان بدخشان کې د میامی ولسوالۍ د نیولو خبره کوي. که څوم حکومت لا په دې هکله څه نه دی ویلي، خو د بدخشان ولایتي شورای غړی عبدالله ناجي نظري وایي له ولایتي مرکز او کران منجان پرته د بدخشان ټولې سیمې د طالبانو لاسته ورغلې دي. طالبانو پرون په بدخشان کې د 9 ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. دا ډله د هلمند پر 90 ولسوالۍ د خپل ولکې ادعا هم کوي. که څوم حکومت لا رسمي په دې هکله څه نه دی ویلي، خو د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي حکومتي ځواکونه بېګا له ولسوالۍ وتلي دي. د شپې 1 بجه پلې له ولسوالۍ راوتلې او د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت مخالفو وسلوالو ته پرېښودلې ده. وسلې ځان سره راوړې، خو هموي او رینجر ګاډي یې ولسوالۍ کې پرېښودلې دي. له نږدې 2 میاشتو راهیسې د پاتې بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر په لیدو سره طالبانو مختلفو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. د ډله وایي په وروستیو 2 میاشتو کې په 28 ولایتونو کې شاوخوا 150 ولسوالۍ نیولې دي. هغه لیست کې چې طالبانو یکشنبه رسنیو سره شریک کړی لیدل کېږي چې ډېری ولسوالۍ په تخار، بدخشان، باغلان، فاریاب او پکتیا کې نیول شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسوالیو د ټولې جغرافیې یا بشپړې نیولو ادعا ردوي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ځینې وخت اړتیا ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه په یوې ولسوالۍ کې له یوه ځایه بل ته انتقالیږي او دا نو د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.